شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی مهربانه ذات قدرمندو ما ډېر پروګرامونه کړي ډېر پروګرامونه مې کړي خو نن د یوې کونډې پر یاد واورئ دا پروګرامونه ما کولم نه خو ما ته ډېر زیات رینګونه کېدل وي یو کونډه ده په ځوانه جانه ځوانۍ کې کونډه شوې ده 5-6 بچي یې دي د بچو یې هم ډېرې زیاتې خرچې دي نن سبا چې ماشومان نه خوري نو دا 500-600 خو د ورځې په چپسونو باندې ورکوي دا خو ما ته ښه ښکاره تاسو ته هم پته ده دې سره چې چا مې خلاص وکړه الله پاک پې نه خرابوي الله به وله جنتونه ورکوي الله به د قبر د عذابه ساتي کونډې له راغلې ما چې د کومو مسافرو هم د وسه څه کېږي او دې له تاسو راولېږله نو الله به هم دا اخلاص نه دغه کوي السلام علیکم بابو وعلیکم السلام بابو څه پریشاني ده او څه تکلیف دی درته مشره زه خو ستا ډېره شکریه ادا کوم خو دا راته ووایه چې تاسو کوم فاونډیشن والا یې مونږ خو بس اخټو فاونډیشن دی زمونږ خو ډېر ښه فاونډیشن دی نو زه خو وړو وړو فاونډیشن والا له انټرویو نه ورکوم کیمرامینه دی ته وګوره شکر وکاکه بابو چې زه دله رالم زمونږ خو په میلیونو سبسکرایبر دی ته داسې وې ته چیک که بیا ته پروګرام وکړه الله به خیر کړي چې پیسې را سټارټ شي بیا به الله خیر کړي داسې وې بیا خو ته زما دا کچه کورګې وښایه که نه چې څوک سره ولیږي کوم دی ستا کوم کچه کورګې دی دا وړوکي شان کور مې دی دا سره بنګله ستا ده کیمرامینه کیمره بنده که کیمره بنده که داسې کوي ولې څه چلو شو هله ویله څه چلو شو بنده که کیمره وای نیکه څه چلو شو نو کیمرامینه تا ته ما وی چې ته غریبه ښځه وګوره تا خو راپسې ده کړې ده نوابانو ښځه راوستې ده دا تاسې چل کړی دی یاره نیکه ولې تا ته پته نه ده چې دې ښځو مکر او ویرس ډېر زیات دی دا خو راپسې دې رنګونه کول چې راشه او زموږ نه انټرویو واله یاره کیمرامینه تا خو زه تباه برباد کړم بابو وایم چې ته دادات بالان یې نشته چې ته غواګانې ماګانې پکې ساتلي یا د غواګانو کوټه چې هغې کې انټرویو والم چې خلک خو سره ولېږي که نه یاره سړیه دغلته هم چاله ګاونډیانو له یو کور ورکړی دی په کرې زه خو یم هغوی به ترې 2 ګنټو لاخوا کړو که چېرته خدای پاک کار ټیک کړه بس کیمرامینه خوښه مې ده ټول به یې ایسه کړو درې که په تین کې به وله ضرب ورکړمه په تین کې به یې تقسیم کړو راځئ 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 یاره بابو بس دا کور مې خوښ شو ښه د دې دا چت هم کشه دی او کیمرامینه نو پکې راوله پکې کېنه بابو کېنه پکې راوله پکې زور دی موږ سره دلته ودروه په ناسته به انټرویو وکړو پکې د مخ سم که کیمرامینه ښه بس بیخي بس غریبانان ښکارو ته وګوره څنګه غریبانانو کیمره سټارټ که نو قدرمندو د بابو کور ته راورسېدو بابو ما سره ناسته ده بابو ته ډېر غټ تکلیف دی مسافرو دومره تکلیف ورته دی چې درته یې ویلې نه شم بابو څه تکلیفات تا ته دي یاره بچې زما هړومبې دا باتروم چې کوم دی کموډ پکې ده ناستې دی ما ته د ولاړې ضرورت دی لکه مطلب دا دی بابو ته انګلیش کموډ ضرورت دی که نه لکه بابو غریبه د کونډو نه ختمه ده کونډۍ خوږېږي که نه نو بس دا کېناستې نه شي نو یو خو ورته دغه هم ضروري دی بل ډېر د دې دا کور چې مو کته که نه دا کور یې رالوېږي دا کوټې چتونه خو ختم دي او دغه لاندې ځینو ایخونه به دا هم ختم دي رالوېږي نو که دا راروان باران سیزن پرې راغی نو رالوېږي نو دې سره چې مطلب تاسو اخلاص کوئ بابو وایم نمبر موبایل دسه شته ما سره دا موبایل دی کومه یا خدای پاکه بنده که کیمرامینه کیمره بنده که را تا څه چل کړی دی مړه کیمره بنده که نه کوم دا پروګرام بابو را ته څه کې داسې موبایل وګوره بابو چې هغه بټن والا موبایل وي ساده موبایل وګوره چې سلوشن ټیپ ملوشن ټیپ پې ته نو تا له خلکه پیسې تا خو د 15 روپو موبایل را بار که که نه دا ستاسو په وجه باندې بیا هغه غریبانانو خلکو سم خلک اخلاص نه کوي نو ته خو بابو ستا خو بنګله ده دا داسې په قصه ټیک ته زه مې رس را واغېشتمه له 100 روپیو پکې زه معلوم وام به خو داسې خو هم نه تاسو خو د 15 روپو موبایل دی که نه نو دا به څه کوي دا څه قصه ساده شوه یاره کیمرامینه بنده که را کیمره څنګه کیمرامینه یا ښځې تا خو زه په شرمونم دا دې څه راغوستې دي ستا دپاره ما پرچونر واغستو او ته په سوال مړه نه شوې ته به دې نسو دپاره څونه سوالونه کې په شرمونو دې شرمونم والله کې دې پرېږدم دا تا څه وکړه دې کلي کې دې 2 سترګو چاته پرېنښودم
ته ماته ده ووایه چې دا زنانه ستا ده که دا زما ده ما خو له چانده کوله چانده دې کوله دا ولې بابو وال زه خورم او چغې ته یم او تا خو لیلا او مجنون سا شو وای راځه ښځې تاسې خو په کور کې ګورم وای کیمرامینه ټیم سره چې هسپتال به کولی وي که نه کیمرامینه دوی دې قلا کې خو ګیټ هم نشته اخوا که کنه مال قرآن اوس اخوا که کنه دی خو دې ځای ته راورسولو